سلامونه دوستانو، زه الیاس نگار یم او تاسو ګورئ نگار ټي وي. دوستانو نن ویډیو کې به ګندګیر فلم نه مسټیک روباسو. دغه فلم که هر څومره ګندګیر شي خو دینه به اوس مونږ مسټیک روباسو، یعنی غلطه. دغه ویډیو پر وخت چې خوند تر نه واخلئ او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. دلته چې کله شاید جنگیر ښه د خرو غوندې وډوبوي نو جنگیر دلته تابع سره غورځي. که تاسو سوچ وکړئ د جنگیر غورځېدلې نه مخکې تابع ته یې سورنګ مخکې نه ویر کړی دی. اوس دلته چې کله دغه دا خبرې کوي نو دلته په میز باندې میوه او د سره یو ګلاس او د اوبو بوتل وي. کله چې دغه خورپړک راشي نو دلته په میز باندې یو بوتل پکې زیاتی راشي. دلته چې کله د 1965 جنگ شروع وي اول خو دغه دو ته د کراډو چل نه ورځي او چې شاید کله دغه ته کراډي ولګوي نو د یو کس پکې هسې لړه کیږي. دلته چې شاید کله د کسانو ته دیکا ویر کی نو که تاسو دلته لغونته خیال وکړئ د یو کس پکې خپله لیږړه وي چېرته ماشومتوب ورته رایاد شوی وي. اوس د پښتو فلمونو یو اهم پارټ ته راځو چې دغه پارټ دو هر فلم کې کوي. د دې پارټ نه ما څه دی لږی په خپله هم واورئ. که څوک اکټر وي او که څوک ویلن وي او که څوک ډایرکټر وي بس چې څوک هم وي چې فلم کې کوم کس شرکت کوي نو هغه یوې جینۍ سره ګانه ضرور کوي. د نن ویډیو هم دومره وه او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې ضرور کړئ او د بلې ویډیو دپاره لازمي کمنټ وکړئ. زه درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان.